ولسمشر غني یو ټویټ څنګه پاکستانیان ورخطا کړي دي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د هغه ملګرو په نیولو او ځورولو سخت خواشینی شوی یم. ولسمشر محمد اشرف غني د بخښنې نړیوال سازمان هغه اعلامیه هم تایید کړې ده چې ویلي وو منظور پښتین د بې له کومه شرطه او بې له کومه قیده همدانن پرته له ځنډ څخه له بند څخه آزاد کړی شي. نوموړی زیاتوي، زه د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې بشپړ ملاتړ کوم او غوښتنه کوو چې ښاغلی منظور پښتون د ژر تر ژره له بند څخه آزاد کړی شي. ولسمشر غني زیاتوي، د پښتون ژغورنې غورځنګ په څیر د عدالت غوښتونکو خوځښتونو پر ضد دولتي تشدد د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي او موږ یې په کلکه سره غندو. ولسمشر وایي، په داسې حال کې چې زموږ سیمه د افراطیت او ترهګرۍ له دوامداره ګواښ سره مخ ده، حکومتونه باید د بشري حقونو له فعالانو او سوله خوښو مدني حرکتونو څخه ملاتړ وکړي. نوموړی زیاتوي، که حکومتونه له دغه ډول خوځښتونو سره اختلاف لري نو دغه اختلافات د خبرو اترو او ډیالوګ له لارې حل کړي، نه د خشونت او زور له لارې. منظور پښتین تیره شپه د پېښور په تهکال سیمه کې پاکستاني ریاست په غوښتنه د پولیسو له لورې نیول شوی دی چې دا مهال د پښتنو لاندې دی. پاکستانی حکومت وایي چې د پی ټي ایم مشر منظور پښتین د یاد ریاست پر ضد تل څرګندونې کولې چې له همدې امله نیولی هم دی. د هغه په نیولو سره د لر او بر افغانانو پښتنو سخت غبرګونونه ښودلی دي او دا یې د پښتنو پر ضد د ریاست لوی ظلم بللی دی چې د خپلو حقونو د غوښتلو په مقابل کې نیول کیږي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چېرې مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بل ویډیو پورې د لوی الله په امان.